چې د افغانستان خاوره دا د علماو په وینو باندې نه مړېږي، د افغانستان خاوره د طالبانو په وینو باندې نه مړېږي. دا غم د دې شیخ صاحب ډېر زورور دی، ډېر سخت دوک او درد دی، زړونه ټول جاړي. صرف اهل حق علما او مسلمانان علماء دیوبند احناف جړا کوي. نن زما شیخ حسن جان مدني رحمت الله علیه به بل پیدا نشي، زما شیخ سمیع الحق رحمه الله به بل پیدا نشي، زما نظام الدین شامزی رحمه الله به بل پیدا نشي، زما شیخ عادل رحمه الله به بل پیدا نشي. او بیا زه دې باندې حیران یم، وختن په وختن ګوره علماو د چا سره نوره جګړه نشته. عالم خو ستا بچي ته سبق ښایي، عالم تا ته عقیده ښایي، عالم تا د ګناه نه بچ کوي، د عالم تا سره نور څه پوله پټې شریک دی. ته ګناه کوې دا مه کوه، جهنم ته ستا بدن پیرزو نشي وي چې ته به جنت ته څنګه لاړ شي. او د دغې هر څه باوجود بیا هم علما محفوظ نه دي، بیا هم مشایخ محفوظ نه دي، بیا هم طالبان محفوظ نه دي، بیا هم مدرسې محفوظ نه دي، بیا هم مفتیان محفوظ نه دي، بیا هم قاریان محفوظ نه دي، بیا هم مشایخ د احادیثو. تاسو پرون کتلې ده د افغانستان په ځمکه یو ډېر لوی عظیم شخصیت د دې امت نه لاړه، ډېر لوی نقصان د امت ته ورسېده، ډېر لویه صدمه ورسېده. دا خلاب په سوونو کاله نه پوره کېږي. زما وروڼو دا دومره عظیم شخصیت او ډېر زیات کتابونه یې لیکلي، لوی مصنف دی، ډېر عظیم غازی دی، ډېر جهادونه هم کړي د انګریزانو سره. دا اوس چې په کابل باندې انګریزان راغلي وو، د هغې مقابله کې دی به په غرونو کې لګیا او جهاد به یې کوو. ډېر عظیم مناظر تیر شوی، هر باطل ته سترګو کې سترګې اچولې دي. او دومره لوی مدرسو، بخاري او ترمیزي، مشکات، د احادیثو د غټې دورې د وړې دورې هغه کتابونه به تدریس کول، هغې درس به یې کو. مصنف دی، مبلغ دی، مجاهد دی، او ډېر عظیمه سرمایه وه د امت. قسم د الله په ذات ډېر لوی نقصان د امت شو. سوونه کاله پس داسې عالم پیدا کیږي. زما شیخ حسن جان مدني رحمت الله علیه به بل پیدا نشي، زما شیخ سمیع الحق رحمه الله به بل پیدا نشي، زما نظام الدین شامزی رحمه الله به بل پیدا نشي، زما شیخ عادل رحمه الله به بل پیدا نشي. او بیا زه دې باندې حیران یم چې د افغانستان ځمکه، د افغانستان خاوره دا د علماو په وینو باندې نه مړېږي، د افغانستان خاوره د طالبانو په وینو باندې نه مړېږي. نن د درس حدیث نه یو شیخ پاسي او د هغه وینې تویږي، د هغه د بدن اندامونه، د هغه اجزا هغه جدا جدا کیږي. قسم د الله په ذات د هغه شکل مبارک، د هغه جسم مبارکه، د سر نه خپو پورې د سنتو پابند شخصیت ظالمه په د زړه څنګه کېده، ستا لاس څنګه ورته. د افغانستان ځمکه، د افغانستان خاوره د علماو په وینو مړه نه شوه. سوونه زرګونه علما، کروړونه علما هغه دغې خاوره کې د هغوی نه وینې وبهېدې، د هغې اندامونه قطره قطره شو، بدن زخمی زخمی شو. د احادیث علما مشایخ محفوظ نشو، قاریان محفوظ نشو، طالبان محفوظ نشو. زما وروڼو امت ته ډېره لویه صدمه رسېدلې ده. الله دې ټول امت مسلمه ته او دغه طالبانو ته کوم چې یتیمانان شو، کوم چې بخاري نن خفه دی، ترمیزي و ابو داود خفه دی، امام نسائی خفه دی، ډېر مشایخ او مدارس او علما خفه دي. الله دې ټولو ته صبر جمیل ورکي، الله دې په زړه باندې د صبر پټۍ هغې ته ولګوي. قسم دی د زړه نه نه وځي. ډېره لویه خلا راله، ډېره لویه جدایي راله، ډېر لوی نقصان وشو د امت مسلمه. داسې عالم، داسې حق ګویه عالم، حق پرست عالم، داسې مجاهد عالم، داسې مبلغ عالم، داسې مدرس عالم، داسې مصنف عالم دا سوونه کاله پس پیدا کیږي. رب العالمین دې ټول امت مسلمه ته په زړه باندې د صبر پټۍ ولګوي. الله دې ټولو ته صبر جمیل ورکي. دغه طالبانو ته، دغه علماو ته، دغه غمزده خاندان ته الله دې صبر ورکي. او د شیخ رحم الله حقانی رحمت الله علیه
دغه شهادت دی الله قبول کړي. قسم دې چې رحمت الله علیه وایم ډېره عجیبه راته لګي. د شیخ رحم الله حقانی رحمت الله علیه شهادت دی الله قبول کړي. رب العالمین دې درجات عالیه ورکړي. هغه نه ختمېدونکې زندګي دی الله همیشه د پاره د ښکلا او د ښایست د زیب او زینت وګرځوي. رسول الله علیه السلام سره صحابه سره د بدر او د احد د شهدا سره دی الله تعالی د روح ملاقات وکي او تمام امت مسلمه ته دی الله په دغه صدمه باندې صبر ورکي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله امت مسلمه ته صبر ورکي. الله دغه غمزاده خاندان ته صبر جمیل ورکي. دغه یتیمانانو الله دغه کندو الله دغه اوخ کلا جو ساتي. خدای باقی امن راولي. امت مسلمه اسلامی ممالک خدای ټول په امن کې د امن ګهواره وګرځي. خدای دغه وینو لاجو ساتي دغه اوخ کو لاجو ساتي. خدای امن راول. دا غم د دې شیخ صاحب ډیر زوره ورلې ډیر سخت دوک او دړلې زړونه ټول جاړي. صرف اهل حق علما او مسلمانان علماء دیوبند احناف جړه کوي. نن مدارس په اوخ کو لامده دي مساجد لامده دي مسلمانان او طلبا او شيوخ او عالمان جاړي. زړه مې ډیر زیات خفه دی ډیر غمجن د علماو په درد. زه دغه خلکو ته وایم علماو د سره څه بد کړي. د علماو بچي ولې یتیمانان کوي. د علماو ښځې ولې کونډوي. عالمان خو ستاسو خیرخواهان دي. خدایه د دغې درد د دغې دوک د دې غم مونږ له صبر راکړي. دغه درجات بلند کړي. تمام امت مسلمه ته خدای حفاظت نصیب کړي. تمام اغیار ناکام کړي. خدای تمام کفري قوتونه تمام کفري نړۍ او کفري سازشونه خپلو تدبیرونو کې خپلو سازشونو کې ناکام کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا